سلامونه نیکې هیله احترامات قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو هیله لرو چې روغ او د صحت کالي به مو ورته نه خوږو دوستانو لکه څنګه چې پوهېږئ چې نن موږ تاسو ته د وټساپ یوه خوندوره طریقه راوړې ده. هغه طریقه څنګه؟ هغه داسې چې څه ډول موږ وټساپ ته فنګر لاک ورکړو، یعنې څه ډول موږ وټساپ د خپلې ګوتې سره وصل کړو تر څو زموږ په ګوته باندې خلاص شي. نو په موبایلونو کې توپیر شته، ځینې هغه د فنګر لاک کومه بټن چې دا هغه مخامخ سکرین باندې لري، ځینې د موبایل شاته لري. نو راځو هغه چې چېرته لري هغه ستاسو موبایل پورې اړه لري، تاسو په خپل موبایل کې صحیح کولی شئ. نو دوستانو راځو تاسو ته دغه ښایو چې څه ډول د وټساپ کوډ ورکړو بغیر د کوم اپلیکیشن څخه، چې کوم اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو. راځو ډېره زبردسته طریقه ده، راځو طریقه شروع کوو. مخکې له دې چې طریقه شروع کړو تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. لرنینګ سکلز کې به تاسو ته انشاءالله ښه مهارتونه وړاندې کیږي. نو دوستانو لومړی سر کې به تاسو راشئ وټساپ ته. کله چې وټساپ ته راغلی تاسو وګورئ زما وټساپ اوس کوډ نه لري، وګورئ بیا وځم بیا ورنوځم، زما وټساپ کوډ نه لري. د هغې وروسته راځم کله چې کوډ ورکوم یعنې فنګر لاک دغه 3 ډاټس باندې کلیک کوم. د هغې وروسته سیټینګ ته راځم. کله چې سیټینګ ته راغلم دلته اکاونټ ته راځم. کله چې اکاونټ ته راغلم له هغې وروسته پرایوسي ته راځم. کله مې چې په پرایوسي باندې کلیک وکړو د هغې وروسته څه کوم دلته لاندې راځم. کله چې لاندې راغلم داسې کې تاسو وګورئ فنګر پرنټ لاک په دغه باندې کلیک کوم. دا اوس ډیسیبل دی، تاسو به څنګه وکئ دغه به انیبل کئ. کله مو چې انیبل کړ دلته اوس تاسو نه خپل فنګر یا ستاسو ګوته غواړي، یعنې هغه کومه ګوته سره چې تاسو وصل کوئ. ټچ د فنګر پرنټ سینسر که څه یې وګورئ دوستانو اوس دلته زه خپله ګوته ورسره وصل کوم. اتومیټیکلی لاک دغه نور ګوتې مه پکې وهئ، همدلته بس کار خلاص کړئ. دغه خپل په همدغه 1 منټ پرېږدئ یا یې امیډیټلی ته واړوئ. کله چې اوس زه له وټساپ څخه وځم بیا وټساپ ته داخلیږم، زما نه کوډ غواړي، یعنې هغه فنګر پرنټ له ما نه غواړي هغه کومه ګوته چې ما ورکړې شي بغیر د کوم اپلیکیشن څخه دغه کوډ وټساپ ته ورکول کیږي. چې دغه یو ډېر ښه کوډ دی، ستاسو وټساپ په خوندي وي، ستاسو وټساپ په د بل چا له کتو څخه پانه وي، ستاسو عزت په خوندي وي. دوستانو که تاسو کورني عکسونه یا بل څه پرې لیږئ ستاسو محافظت کیږي، ځکه دا وټساپ هیڅوک دغه کوډ نشي ماتولی. دغه کوډ تر څو چې ستا خپله ګوته نه وي ولګېدلې دغه کوډ نه خلاصیږي. دوستانو دا ډېره زبردسته طریقه وه. دا چې دغسې نورې زبردستې طریقې درته اپلوډ کړو نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. لرنینګ سکلز کې به انشاءالله ستاسو غوښتنې مراعاتېږي. هره پوښتنه چې لرئ تاسو یې کولی شئ چې کمنټ کړئ او موږ به انشاءالله په ورین تندي سره ویډیوګانې درته برابروو او تاسو به ترې ګټه اخلئ. د نورو ویډیوګانو لپاره مو په الله سپارم. ښه وخت ښې شېبې ولرئ.